السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو بل نوي ولاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ روغ یاست او روژه به مو په خیر وي. نن له خیره سره د روژه مات ټیم دی، تقریبا یو 2 ساعته یا یو نیم ساعت به روژه ماته پاتې وي. له خیره سره وځو بازار ته ګرځو چې دا د روژه مات په ټیم باندې په ښار کې څه کیسې دي، خلک په څه مصروفه دي، څه کوي. تاسو به هم راسره وګرځېږئ. راځئ له خیره سره ولاګ شروع کوو. نوی سړک دی، د روژې مازدیګر دی، نو رش بیخي زیات دی. هر څوک کوښښ کوي چې بس کار خلاص کړي، ځان روژه مات ته ورسېږي. بیخي زیات رش دی. نوي سړک خواته را وګرځېدلو. د جرګیو خو نو موسم دی ماشاءالله. توت خو نو هم راغلي دي بازار ته. زه شپوزه والا یم. توت خو نو هم خیره سره په پخېدو دي، بازار ته راغلي دي. ایوبي روغتیا مارکیټ دی، په نوي سړک باندې یم. رش بیخي زیات دی، تقریبا دا 10 دقیقې کېږي یا 20 دقیقې کېږي په دې روډ څه نه یم وتلی. رش دونه زیات دی ځکه مازدیګر دی د روژې. خلک سوداوي کوي او ځانونه رسوي روژه مات.
وارې ودرېږي. سبا د توتو بازار ګرم دی ځکه اول سر یې د توتو روژه م ده نو ښه خوند روژه م ده د خلکو حوصله م تنګوي د شوکش م زیات یي څو ورځې کېږي دا لاره خلاصه ده چې څونه اختر ته وخت نږدې کېږي بیا نو دغه لاره بیخي بندېږي دا د چارسو طرف یعنې د موټرو لپاره بیا اجازه نه ورکوي په پښو باندې به بیا خلک ګرځي نو اوس هم بیخي رش زیات دی پکښې کې دا ټوله د وچې میوې دوکانونه دي
وچې میوې دوکانونه دي. د اختر شپې دي پر دوی باندې هم رش زیات دی. څونه اختر ته نږدې کېږي بس د دې سیزن بازار ګرمېږي. بیا نو وروسته بیخي دغه طرف چې دی دا د کېږي بندېږي دی. موټرو ته اجازه بیا نه ورکوي. روژه مات وخت دی په بازار کې بیخي سړی خسته کېږي. کشمکش بیخي زیات دی. بیا په تېره د خوراکي موادو پر ځای باندې خو بیخي وار نه کېږي. دا چوټو والا او چپلکو والا دا لا بیا هم مازدیګرۍ د اوس دغسې ناست دي. نور جلبوی والا دې نو وار نه کېږي. دا بیا د لنډي بازار ساحه ده.
دروازې چوک دی، لوړه لاره حضرتجي بابا چوک ته ختلې ده. دا بیا دا د زراعت دواوې دلته خرڅېږي، د انارو د کښتو دواوې دلته خرڅېږي په کې. بیا چو بازار هم ګرم دی، چې یو کیک هم دلته په دا مابین کې ورسره خرڅېږي. دا نو حضرتجي بابا لارو نو د روژې مازدیګری دی، تقریبا 3 پاوه وخت پاتې دی روژه مات، نیم ساعت تر 3 پاوه پورې تقریبا دغونه پاتې دی.
ځو مخته له خیره سره. روژه مات ته هم نږدې کېدو دی، وخت ورته په نږدې کېدو دی روژه مات ته. لمر لویږي.